السلام علیکم قدرمنو صابر جان یم امید ساتم چې روغ جوړو خوشحاله وئ. د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا مزار ته درله چې قدر کوم، دا په شا باندې چې تاسو ته کوم مزار ښکاري دا د عبدالرحمن بابا مزار دی او که مې سل نصیحتونه ورته وکړو خو خدای بې لارې کړې په لار نشي او وایي چې کوهی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي او حقیقي مینه هغه د ای رحمانه چې مزار سره د جوړ د یار مزار شي. نو د عبدالرحمن بابا مزار ته چکر در کومه دا وګورئ او زړه ته به هم سکون میلو شي. دلته چې کومې مرغۍ دي یقین وکړو دومره خوشحاله دي، حیران به شي د هغې هم مستي وګورئ، د هغې د اوازونه وګورئ. نو د خبرې مقصد مې صرف او صرف دا دی چې دا هغه خلک دي چې د الله تعالی نیازبینو. د دې په باره کې مولانا بجلیګر صاحب څه فرمایي دا واورئ. होम सेक्रेटरी रात टेलीफोन को वे چې یو دوه امریکایان دي تا سره ملاوي نو زړه کې دغه باندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار ما سره څه کار ول پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایرکټران دي ما راویلګه چې رحمان بابا نو مې وره بیا ما راویلګه او ترجمان ور سره راولېګه د انګریزي نه پوهېږم نو ما ته وی چې پښتو ورزي خصفا پښتو وای ما به راویلګه لس بجې د ورځې راولېګه دا زما عمره ګیری وي سپینې ټوپۍ په سر وي دا زما غوندې جامې اغوستې وي کېناسته دا ولې تاسو امریکن یې ویلاو دا ګیرې دا ټوپۍ دا سپینې جامې د طالبانو غوندې ما ته وایي چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ دپاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر نو کابل کې بې ګیرې سړی پرېږدي نه نو د یاریم دا ګیرې هلته پرېږدي امریکنیان ما سره شروع شو چې 3 کاله مونږ په کابل کې تیر کړي دي او دا ګیریم ځکه څه ریسرچ کوئ ویل دا ګورو چې دا سړی په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې دی مونږ په امریکا کې اورېدلی وو چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا په رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجې نه مونږ هم سیکټري په ترو تا ته رالو چې مونږ ته د هغه حالات لږ ووایه اوس یې تاسو ته ووایم مال سم اورېدلي وایي مونږ دا اورېدلي دي چې ده لیدلی نو دې تصدیق لراغلی نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې دې بیا به مسلمانان شي کنه ول شکلم د مسلمان نه جوړ کړي مولانا سے وګوره ملکه کلمه مو ویل والله چې وی وایو خو ته لګ مونږه پوي نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د با کابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگي مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره رحمان بابا چې په کوم ورځ فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس وم 11 بجې په سایکل زوم یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو هم عادت اختر ورځ به مونږه رحمان بابا کې تیرول دې سره مې چې خبر وکړو ما ته وایي چې بیا څه چلو شو ما کنده کنسته و د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کندې ته کوشم او دا د لحد سایډ می په جبل وار چې اومه والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسوره ګورم اوس دنه مړ